کوم خو اول د خوارجو یو څو علامې درته ذکر کوم. خوارج څنګه دي؟ علامې کم دي؟ ګورئ. مستند حواله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. خوارج څوک دي؟ یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. د مسلمانانو په خلاف جنگيږي او بت پرستو ته املا ماته ده. وګوره بخاری کتاب التوحید باب قول الله تعالی تعرج الملائکه والروح، بخاری کې دغه علامه ده. اوس دا علامه په چا کې ده؟ امارت د اولنا د فسادیانو په خلاف جهاد، اوس د کافرانو په خلاف جهاد ده. بهر تقدیر امارت د کافرانو په خلاف جنگيږي د اسلامی نظام د پاره. داعش د چا سره و جنگیدو؟ عراق کې یو څو شیعاګانې مړه کړه، نور ټول د القاعده سره وجنګېدو. 10 زره پورې القاعده او جبهة النصره مجاهدین شهیدان کړه، او په افغانستان کې 3 زره پورې د امارت مجاهدین شهیدان کړه. ملي اردو څوک لسم نه دی وژلي. په جلال آباد کې خو ماته معلوم دي 2000 مجاهدین شهیدان شوي د امارت، او 10 ملي اردو والي نه دی مړه کړي. که چېرته کم یو وژلی هغه هم د نوم د جوړولو دپاره. نو هلته یو علاقه ده پچیر ورته وایي، زموږ علاقه ده. دې پچیر کې چې مجاهدین وخت په وخت به داعش په حمله کوله، اوس هلته اربکیان دي، ورته ورګوري هم هغې طرف ته. نو یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. د مسلمانانو په خلاف جنگيږي او کافرانو ته املا ماته ده. یو علامه ده. دویم علامه په مسلم شریف کتاب الزکات باب ذکر الخوارج دې ځای کې یو لوی حدیث ده. خدا یو علامه د خوارجو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده. مشمر الازار، پیڅې به ډېرې اوچتي، مبالغه به کوي د پیڅو پر اوچتولو کې. تاسو خو نه دي لیدلي، یا به هم لیدلي وي جلال آباد کې چې پیڅې دې د خنګرو نه ښکته یا دې مړ کوي او یا دې بندي کوي یا درنه جریمه اخلي. اگر چې د خنګرو نه د پیڅو ښکته کول ګناه ده، خو مبالغه پکې دوی کوي، مبالغه پکې ډېره. دویم علامه مشمر الازار.